دا خو د سلیم ورور کال مې دی. السلام علیکم لالا. وعلیکم سلام سلیم وروري. خی کور کې خیر دی؟ او خیمه کور کې خیر هیت دی. تاسو خی او خیمه الحمدلله. بس لالا دې مې ټلیفون وکړ چې ها وای استاد دې مسافرې په دې حساب کتاب هم پوه نه شو. څه مطلب وروري؟ لالا دا څه ده کنه چې لکه ماته په بوجرو کې او په لارو کوڅو کې خلک پیغورونه کوي لالا دې مسافرې کوي او هغه څونه پیسې را لګي او دا ګوره چې غل دی که حساب کتاب دی. وروري خبره دا څه ده کنه لالا ما خبره ته وکړه دا څه ده چې لکه که سړی نه وای نو وایي کنه لکه دا سویم کال له ساده مسافرې به په پیسو باندې مو پوه نه شو. ټیک ده دلته کې زما بیخ بنیادو بس غم خادیانې کومه لور کومه نور شل کارونه شي هغه کومه او دلته کې که نور څه ایمرجنسي شي د کورو بیماریان شي وغیره وغیره هغه زه ټولې کومه لکه ما ته هم ګرانه ده که نه. نو بل حقیقت دا دی چې ته تللی نو ته خو هلته یو سړی واده ورته که نه کار روزګار به کوې بیا به په دیره کې آرام کوې بس ناست پیدا نه به خوبونه کوې پوه شوې که نه. او بله خبره دا ده چې دا غم خادي خو دې نشته که نه چې لکه چا له لاړ شم او چېرته راشم او څه به کول غواړي اوړه به راوړل غواړي چای به راوړل غواړي څه روزګار به نور کول غواړي. خو دلته کې ما ته 50 کارونه دي زه کم یو کار وکړم او لالا بس مطلب مې دا دی چې کو پیسې رالېږلی شي زیاتې نو خرچې سوا شوي دي پیسې زیاتې راولېږه کو نه کېږي نو بس لالا واپس کور ته راځه دا کار روزګارونه او دا غم خادیانې خو به رالېږې که نه نور زه پکې بلکل نور نه یم لالا. تا خپلې خبرې وکړې زما خبرو ته لږ وکړې ضروري لالا ته به پکې څه خبره وکړې خو زه وکړه اورم. ورور جانه ستا خبرې ما واورېدې پته راته نشته چې دا خبرې تا ته چا وکړې ته خو داسې نه وې او زه ستا ورور یم. زه دا جي په قرضو پیسو رالېږلی یم د مور سره زر هم خرڅ کړي د دې لپاره چې دلته زه محنت مزدوري کوم خو چې ورور یې څه په قسمت کې هغه الله پاک ته معلومه ده چې ما ته څونه پیسې میلاو شوي دي څومره مې درلېږلي دي او څومره مې دلته لګولي دي. دا ګمانونه دا شکونه خو لوی خاندانونه د یو بل نه بېلوي. ورورې داسې به دې نه وې ورور جانه زه که کار له لاړ شم او بیا راشم او نه په دیره کې بیا وده شم خو څنګه وده شم د خپل مور نه لرې د خپل پلار نه لرې د خپلو بچو نه لرې زما خو ورورې ستا نه لرې یمه ستاسو یادونه ستاسو هغه ماښامې ستاسو د رنګړي په غاړه ناسته هغه سړي ماښامونه هغه سړي مازدیګري هغه مې خپلونه هغه لارې کوڅې خو ماته یادېږي. ورور جانه ته خو زما نه ډېر بختور یې که ته څومره ستړې کوې که هر څومره تکلیفات تېروې خو ماښام خو کور ته راشي که نه ابو سره خو کښېنې که نه تانا سره خو کښېنې که نه زه څه وکړمه زما ورورې زه به داسې وکړمه زه به درشمه ستا په ځای به شل کارونه کومه خو زه خو ځکه راغلی یم چې زه مشر ومه خو ورورې په ما شک مه کوه زه هم ستا ورور یمه زه هم ستا له پلاره پیدا یمه ته چا ونم سولې ورورې د مور په خوا کې د یو ساعت ناسته د پلار د سیوري د لاندې وختونه تېرول ورور جانه دا خو زه په کروړاو او په یربون هم نه ورکوم. ورورې دلته تا ته مزې ښکاري خو الله دې نه کړي چې دا وخت هم وینې چې مسافر د اختر په ورځ څه کوي د اختر په ورځ پرې څه تېرېږي د روژې د پښمني او د ماښام د روژه ماتې په وخت پر مسافر څه تېرېږي. روژه نه تا ته څه پته ده چې زه په څونه ستونزو کې یم. زه وایم چې الله والا دونه مال راکړي چې زما د مور پلار او زما د سلیم ورور ارمانونه پې ځوری جو قسمت کې به نه یې ورورې چې څومره پیسې راته میلاو شوي دي
سمې قرضونه له ورکړي، سمې انډیوالۍ له ورکړي، سمې کور ته لېږلي دي. وروره ټولې خبرې در سره نه شم کوی، صرف دا درته وایم چې د خلکو خبرې مه اوره. زه ستا ورور یم، زما خبره واوره. که زه ستا په نظر کې هر څومره مزې کوم، خو زه به قسم وکړم چې زه هر وخت دا سوچ کوم چې زما مور به څنګه وي، ناجي به څنګه وي، زما ورور به څنګه وي. زه خو ستا نه ډېر زیات په تکلیفاتو کې یم، ډېر خفه یم. ورور اخر کې درته صرف یوه خبره کومه، د چا په خبرو کې مه راځه. زه هم ته هم او دا جي ابو دې هم په لوی الله پاک باندې باور لري. انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې زمونږ دا ارمانونه به ټول الله پاک پوره کوي. بس ورور په یو بل به باور او اعتماد ساتي. لالا زه ستا نه معافي غواړم. لالا ما دا ډو سوچ ونه کو چې د مسافر ژوند څونه په ستونزو کې وي، څومره په سختو کې هغه خپلې ورځې شپې سبا کوي. لالا زه ستا نه معافي غواړم، ما معاف کړه. ما ډو سوچ ونه کو چې واقعي مسافر څومره د تکلیفاتو سره مخ وي. لالا دلته کې زما دا ملګري وو په حجره کې دي، هلکانو خبرې په مخه کولې، نو ما هم سوچ ونه کو. بس معافي غواړم لالا، معافي غواړم، معافي غواړم، ما معاف کړه. بس ورور په یو بل به باور او اعتماد ساتو. بس ته نورې خبرې نه شم کوی. بس معافي غواړم لالا، بس یا الله زما په لالا باندې خپل رحم او فضل وکړي. یا الله ته یې مل شي. خو یا الله زه ستا نه معافي غواړم، زه ستا نه معافي غواړم. السلام علیکم زما خوږو مینوالو. کوم مسافر چې په بهر هیواد کې دي، هغه مسافري کوي، هغو باندې غلط شکونه مه کوئ. د هر انسان یو شان ژوند هم نه وي، یو شان روزګار هم نه وي، یو شان مسافري هم نه وي. دغه مسافر خو په لوی ستونزو کې ژوند کوي. پکار ده چې موږ د زړه د تله هغوی ته دعاګانې وکړو او هغوی په خپلو دعاګانو کې ونازو او په هغوی باندې د شک په ځای باندې خپل باور، خپل اعتماد مکمل وساتو. الله پاک په ګمان او په شک ډېر خفه کېږي. الله پاک دې وکړي چې زمونږ د قام، زمونږ د معاشرتي ژوند دغه ورورولي، پایبندي او په یو بل باندې اعتماد تر قیامته پورې بحال وي، باوري وي او یقیني وي. الله پاک